دی په باره کې آیه شریفه نازله شوله چې ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. دغه آیه شریفه نازله شوله او دی آیه مطابق پیغمبر اکرم هغوی سره دا فیصله وکړله چې مونږه راشو خپل زمن او خپل میرمنې خپل ښځې او خپل ځنونه راوغړو او هغه نه وروسته مباهله وکړو و د خدای لعنت هغو کسانو باندې وګرځوو چې کوم کسان په باطل باندې دي. دا اصل کیسه وه چې دې کیسې کې پیغمبر اکرم ځان سره علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه الزهرا سلام الله علیها و حسن و حسین سلام الله علیهم ځان سره روان کړل مباهله لپاره. دا د اصل آیه شریفه چې وایي فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. دغه آیه شریفه نازله شوله او پیغمبر دې ذریعې سره اسلام حقانیت ثابتولې لپاره نجران عیسیانو مقابلې ته راووتلو. چې دغه آیه شریفه د علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه الزهرا سلام الله علیها و حسن و حسین سلام الله علیهما دپاره یو عظیم فضیلت ده. د هغوی منزلت مقام خدای په نږدې ثابتوي. لکه حمزه بابا خپل شعر کې وایي کنه چې پنځه دي چې تعمیر یې د اسلام کړی دی او پنځه دي چې تفسیر یې د اسلام کړی دی. یعنې دغه د مباهلې آیت ته اشاره کوي. او دی پیښې په باره کې حاکم نیشابوري په خپل کتاب کې ویلی دي چې دغه پیښه چې پیغمبر سره د دغو څلورو کسانو مباهلې لپاره روتي وو قد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبدالله بن عباس و غیره. وایي چې تفاسیرو کې دغه پیښه متواتر شکل کې ذکر شوی دی. متواتر دې ته ویلی شي چې یو کس نقل نکي، دوه کسان نقل نکي، دومره ګڼ شمیر سره دومره زیات تعداد سره یوه پیښه ذکر شي چې انسان ته یقین شي چې دغو کسانو دروغ باندې ټولنه اتفاق نه دی کړی. دا کسان په دروغ نشي راټولېدلی چې په خپلو کې اتفاق کړي چې دروغ ووایي. دروغ وایي یعنې دا یقیني پیښه ده. د دې پیښې دغه حقیقت دی چې د نجران کې کوم کسان وو هغوی کې مختلف نومې دي پکې. عاطب یو نوم دی او سید بل نوم دی و عبدالمسیح. دغه کسان و د دوی اصحاب د دوی ملګري راغلل پیغمبر اکرم مقابلې ته او پیغمبر اکرم نورو خپلوانو او نورو صحابهو په ځای صرف او صرف دغه څلور کسان ځان سره روان کړل چې علی و حسن و حسین و فاطمه سلام الله علیهم وو. دې دپاره روان کړل چې دغو کسانو ته بددعا وکړي، دغو کسانو ته خیرې وکړي چې دوی باندې کوم کاذب دی، کوم کس چې پکې دروغجن دی، هغه باندې
الله لخوا عذاب نازل شي.